د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد اسحاق ډار سره په ارګ کې ولیدل. دغه پلاوي لومړی ناسته د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره، دویمه ناسته له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او دریمه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د اقتصادي وزارتونو او ادارو له استازو سره ترسره شوه. د ننګرهار مرستیال والي سره د ملګرو ملتونو ادارو ګډ پلاوي وکتل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی سره چې پر مهال د بهرنیو چارو رئیس مولوي فضل هدي احمد هم حضور درلود، په هیواد کې د یونیسف ادارې عمومي رئیس ډاکټر تاج الدین اویلی، د خوړو نړیوال پروګرام مشر موتینتا چیموکا او د آی او ام رئیس میهونګ پارک سره د بیرته راستنېدونکو افغانانو سره د مرستو او همکاریو په موخه تل. ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. مسؤلین وایي ختیځ کې به له 5 کلونو کم و نږدې 1,300,000 ماشومانو ته یاد واکسین ورکړل شي. بل لور ته جلال آباد ښاریان هم له خلکو غوښتنه کوي چې خپلو ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي. د بغلان د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال د ولایت کې 6,000 کسانو ته په پراختیایي پروژو کې د کار زمینه برابره شوې ده. او د لوګر ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د 1403 لمریز کال په ترڅ کې دغه ولایت په پل علم او محمد اغې ولسوالیو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو 14 نوي تولیدي کارخونې جوړې او فعالې شوي دي. د ریاست رئیس مولوي شبیر احمد صدیقي باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې له دې جملې 12 کارخونې په پل علم او یوه په محمد اغې ولسوالۍ کې جوړه شوي چې نږدې 100 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده.